سلامونه ګرانو کتونکو، زه دیدار سوزي او د صحت په حواله د بلې مهمه ویډیو سره حاضر یم. نن به خبره کوم په ډیپریشن باندې چې موږ ورته مایوسي وایو. دا یو مستقل کیفیت دی د خفګان او د عدم دلچسپۍ چې په میډیکل ټرم کې د موږ میجر ډیپریسیو ډیس آرډر یا ورته کلینیکل ډیپریشن هم ویل شو. دا چې کله په انسان باندې راشي نو هغه د مختلف قسمه ناروغو ښکار شي چې په هغه کې جذباتي، نفسیاتي او جسمانی مسلې هغه ته پیدا شي. د دې علامات څه دي؟ د دې علامات چې دي نو هغه په ماشومانو کې، په ځوانانو کې او په لوی مرکزانو کې د یو بل مختلفي، خو عمومي علامات چې ورته موږ کوم ویلی شو نو هغه دا ده چې د ټول نه مخکې یو خفګان سلسله شروع شي، د هغې سره مایوسي راشي، ناامیدي راشي، بېچیني، د خیالات چې دي هغه ټول ګډوډ شي، منتشر شي، دی چې دی په یو څیز باندې فوکس نشي کولی او د دې سره سره خوب چې دی هغه هم ګډوډ شي، خوراک هم ګډوډ شي او د احساس جرم یا د احساس محرومۍ ځان ښکار ګڼي او دا خیالات دې حده پورې لاړ شي چې د مختلف قسمه سوچونه کوي، د خودکشۍ په حواله هم د سوچ کولی شي. نو دا ټول څیزونه ولې پیدا کیږي په انسان کې؟ د دې وجوهات څه کیدی شي؟ د دې دوه مهمې غټې وجې دي. یو خو دا ده چې دغه انسان خپل شخصیت کې بیا درې پهلو دي. هغه د ټول نه اوله خبره دا ده چې په دغه انسان کې د اعتماد کمی، دویمه دا چې په نورو باندې انحصار کوي، دریمه دا چې د ماضي نه راوځي او څلورمه دا چې د رویه چې ده کنه هغه منفي. دا څلور د شخصیت هغه دغه دي اړخونه دي چې دا قسمه کس چې دی هغه د ډیپریشن ډیر زر ښکار کیدی شي. دویم دغه لکه موږ راشو عوامل چې کوم دي که هغو له راشو نو په هغې کې موږ دا ویلی شو چې حالات او واقعات د انسان سره زیاتی شوی، که هغه هر قسمه زیاتی دی، که هغه نفسیاتي دی، که هغه جسمانی دی، که هغه جنسي دی، هر قسمه زیاتی د هغه سره شوی دی نو په ده باندې په څه وخت کې دغه ډیپریشن راتلی شي. دی په دې وخت کې د ماشوم مسایل سره مخ دی، ماشوم مسایلو ښکار دی نو دی په دغه ډیپریشن کې تلی شي. د چې کوم دغه دی د چا سره چې تعلق دی، خصوصا د ښځې خاوند کو مونږ واخلو، په هغې لیول باندې د ډیپریشن راتلی شي که تعلق ښه نه وي. د دې سره سره که دلته یو داسې مرض دی لکه کینسر یا نور اوږده مرضونه چې کوم دي نو دی دا سوچ کوي چې یاره دا زه نه ښه کېږم یا دا ولې زه داسې یم. نو دغه حالاتو کې چې دی ډیپریشن ته تلی شي. اوس د دې علاج چې دی نو علاج عموما د دې دوه قسمه علاج به ورته زه ووایم. یو چې دی د دې سایکوتراپي ده چې هغه په خبرو باندې علاج کیږي او دا سایکیټریسټ یا سایکوتراپیسټ هغه چې دی هغه د هغو د علم یا په هغې علم باندې هغه ستاسو علاج کوي، ستاسو نه پوښتنې کوي. عموما د هغو پوښتنې چې هغه 5 قسمه پوښتنې، اولنۍ چې ستاسو د موډ په حواله به ستاسو نه تپوس کوي، ځکه چې دا ټول چینجز چې کیږي نو په دې کې موډ باندې ډېر انحصار دی. دویم به بیا ستاسو سره خبره چې کوي نو به د خوب خبره کوي چې خوب یو برابر کیږي نه کیږي، څنګه خوبونه وینئ، څه سلسله روانه ده. دریم بیا د خوراک په حواله هغه تپوس کوي چې د ټول څیزونو سره د خوراک هم یو خپل یو دغه د جوړښت دی نو د خوراک په حواله تپوس کوي. څلورم بیا ستاسو نه ستاسو د روزګار یا د کاروبار په حواله چې معاشي مسلې خو نشته دغه طرف ته وباسي. او پنځم چې بیا کوم دی هغه ستاسو نه دا تپوس کوي چې ستاسو خیالات څنګه دي، ستاسو فکر څنګه دی، ستاسو خیالات منتشر دي که نه دي، څه قسمه سوچونه تاسو له راځي. نو دا سایکوتراپیسټ چې هغه دا 5 تپوسونه کوي او په دې حواله باندې بیا ستاسو هغه دغه ته رسي چې یاره دته مسله څه کیدی شي او تاسو له څنګه علاج پکار دی. عموما بیا دې ته چې دی نو چاته یوګا ښیي، چاته مراقبې ښیي، چاته په خپل شخصیت کې بدلون، څوک د ماضي نه راوباسي. دا مختلف قسمه هغه بیا تاسو له دغه درکوي، دا لارې تاسو ته ښیي او کوشش دا کوي چې تاسو د دغه نه راوځئ، د دغه ډیپریشن نه راوځئ. د دې سره سره که بیا ونه شي یا د دې سره که کیږي هم نو دویم بیا چې دی هغه سایکیټریسټ ته تللی دی یا کم د مزغو کم ډاکټر چې هغه له لیږل دی او هغه چې دی نو هغه بیا تاسو له ټریټمنټ کوي یا تاسو ته دوایي لیکي. هغه دوایي چې دا یا انټي ډیپریسنټ یا انټي سایکوټیک مختلف قسمه علاج او دا مختلف قسمه خلکو دپاره د ډوزز هم مختلفي. دا د دې علاج کیدی شي. خو دلته به زه یو مهمه خبره وکړم، د یو ډاکټر په حیث باندې به زه تاسو ته دا مشوره درکړم چې دغه دواړه علاجونه هله کار کوي چې کله تاسو ځان بدلول غواړئ. بنیادی
ستاسو کم دغه چې دی واک چې دی هغه په ځان باندې دی نو که تاسو ځان نه بدلوئ نو دغه سایکو تراپي هم کار نه کوي او دغه بل ټریټمنټ چې دی دا بل علاج چې دی دا هم کار نه کوي. په دې کې به تاسو له څو ذاتي مشورې درکوم او په هغې کې تاسو عمل وکړئ نو کیدای شي چې که تاسو ډپریشن ښکار یې چې د هغې نه هم راوځئ که تاسو ځان راویستل غواړئ او کو روان وخت خدای مکه داسې راځي نو که په دې تاسو عمل کوئ نو انشاءالله چې هغه به هم راځي. هغه دا خبرې دي چې لکه څنګه ما خبره وکړه په دې کې د ټول نه مخکې خبره چې کومه اوله ما وکړه په دې وجوهاتو کې هغه ما دا وکړه چې ستاسو شخصیت او په شخصیت کې بیا چې دی ستاسو خود اعتمادي ګوره چې ستاسو په ځان اعتماد نه وي نو هیڅوک هم په تاسو اعتماد نه کوي. تاسو به سیلف کانفیډنس یا سیلف اسټیم چې کوم دی هغه به په ځان کې پیدا کوئ. یو تن که یو کار کوي نو تاسو به هم دا ګڼئ چې دا سړی دا کار کوي نو زه هم کولی شم. هغه سره چې کوم مازغه دی زما سره هم دی ټیک د لک کم زیات به وي هغه سره چې کوم موجود دی هغه زما سره هم دی نو په ځان کې به خود اعتمادي په خپله پیدا کوئ ځکه چې به تاسو په ځان باندې اعتماد نه وي نو هېڅوک هم په تاسو اعتماد نه کوي. دا د خود اعتمادۍ اولنی سټپ دی چې ته به په ځان باندې اعتماد پیدا کوې. لکه زه به یو خبره وکړم د ځنګل دغه دی دا منظرې دی او د ځنګلي غوایي له چې کله مخې له ورشي نو ځنګلي غوایي ته په طاقت کې هم زیات دی او په جسامت کې هم زیات دی په وزن کې هم زیات دی او یو لویه بلا ده. خو منظرې چې کله دا غوایي ویني نه د په ذهن کې خیال راشي بس اوس زما د غرمې خوراک وشو یا مې د ماښام خوراک وشو او هلته چې دی دا کله چې دا غوایي دا منظرې ویني نو د په ذهن کې راشي بس اوس خو لاړې مړ شوې دی خو دې پرېږدي نه د خو خوراک شوې. نو دغه دواړه رویې چې کوم دي نو د اګریشن او د هغه شاته پاتې کېدل دی په دې کې ډېر لوی کردار ادا کوي ځکه چې هغه منټلی یا دماغي طور دې خبرې ته تیار نه دی چې ځان بچ کړي او هغه اول نه دا سټانس جوړ کړی دی چې یاره بس دی خو ما خوري پرېږدي مې نه. دا خو لکه د غوایي او د منظري خبرو د هغو وجودونه جدا دي د هغو دغه جدا دی کیفیتونه جدا دي خو دلته خو د انسان خبره زه کوم. نو بل انسان چې دی یو کار کولی شي نو تاسو یې ولې نشئ کولی نو یو خو د ټول نه مخکې په ځان کې دا اعتماد پیدا کوي چې او دا کار زه کوم او زه یې کولی شم چې بلې کوي نو زه هم کوم. دویمه اهمه خبره چې دا ما کړې وه چې یاره په چا باندې انحصار نه دی پکار په بل سړي به چرته انحصار نه کوئ چې دی به راځي او په دې وخت کې به ماله کار کوي یا به دی ماله اوږه راکوي که درې کړه خو ډېره ښه که درې نه کړه او تا په هغې انحصار وکړو نو ته بیا لاړې ښکته یو خو دې تمه وکړه بل دا چې ستا چې کوم وخت و هغه هم ځای شو او ته چې کوم طرف ته روان وي هغه طرف ته تللی هم نه شي. نو په بل به انحصار نه کوئ په خپلو خپو به ودرېږئ د چا په اوږو به نه ودرېږئ. درېیمه مهمه خبره چې دا ځان به د ماضي نه راوباسئ. د ماضي نه چې کله تاسو نه راوځئ نو دې ته انګریزان وایي لیم ایکسکیوزز. لیم ایکسکیوزز یو داسې شی دی چې لکه ته ځان له په خپله یو جواز ګورې یو خبره ځان له لټې چې یاره په ماضي کې که فرض کوه ستا سره کوم ځای کې زیاتی شوی یاره که دا وخت دا چل نوی شوی نو نن پلانی په دې ځای کې دی زه به هم په دې ځای کې وم که دا چل نوی شوی نو دا چل به مې کړی و اوس زه دا چل نشم کولی ځکه چې دا خبره زما سره شوې ده. نو دا لیم ایکسکیوزز دي په دې وجه تاسو کوم خپل حال چې دی هغه په ماضي باندې پټوئ یا په ماضي ته یې راکاږئ نو دا حال چې کوم دی چې بیا به سبا له دا حال ستاسو ماضي شي او مستقبل به یو حال شي نو په دغه وخت کې بیا تاسو دا سوچ کوئ چې یاره په دغه وخت کې ما دا سوچونه ولې کول چې ما ماضي خو چې لاړ شو بیا راتلی نه شي خو کم چې ستاسو حال دی هغې باندې ستاسو مستقبل ډپینډ کوي نو هغه مستقبل چې دی هغه بیا تاسو خرابولی شئ او په دې حال کې که تاسو کار نه اخلئ نو تاسو بیا چې دی نو په مستقبل کې به هم دقسې بیکارې څنګه چې یئ. د دې نه علاوه دوه خبرې شوې درې خبرې شوې د دې نه علاوه بله غټه خبره چې ده هغه منفي رویه ده. ستاسو ګوره رویې چې دي که نه هغه ستاسو په شخصیت باندې بنیادي اثر لري. ستاسو خپله رویه دوه قسمه خلک په دنیا کې یو پیسیمسټ یو اپټیمسټ. پیسیمسټ منګه قنوطیت پسند ته وایو چې منفي سوچ کوي او رجایت پسند یا د اپټیمسټ چې دی دیو همیشه پازیټیو سوچ کوي یا مثبت سوچ کوي مثبت طرف ته ځي. دغه کسان چې نو دی همیشه لکه یو چیلنج راشي نو هغه چیلنج چې دی ورته اپارچونټي وایي یا هغې نه فایده اخلي چې ما له یو چیلنج راغی نو زه به د دې نه څنګه وځم ځان به ترې وباسي هغې له لارې ګوري. دغه خلک چې دی دغه د دې چیلنج ته وایي دا موقع ده او د دې نه فایده واخله او مخکې وځه. اوس اپټیمسټ چې دغه چیلنج په بل چا راشي نو بس کینې خدای پاک زه لیدلی وم
تر بس خالی دا بل باندې دا ناراضي په بل باندې آفت ناراضي په بل دا مرض ناراضي بس زه لیدلی وم او زه خو غرق شوم زه تباه شوم. نو دا سوچونه چې کوم دي نو دا ستاسو منفي رویه ده. ستاسو اپټیمست په دغه وخت کې پکار د ستاسو رویه پیسیمست نه اپټیمست مثبت کې ځان ځکه چې دغه آفت راغی دغه مصیبت راغی دغه چیلنج راغی دغه ازمیښت په تاسو راغی دغه امتحان ته خدای پاک واچولی نو تاسو پکار د چې د هغې نه د وتو لار ګورئ رو ګودر ګورئ که نه ګورئ نو هېڅوک هم نه راځي چې تاسو د دغې آفت نه یا د دغې مصیبت نه لرې کړي بلکې ډېر خلک خو په اکثر کار هم لري او نه لري او کیدای شي څوک پرې خوشحاله ومي. نو دا څلورمه خبره چې ما ته کومه وکړه منفي رویه. ځکه رویې چې کوم دي که نه دا بنیادي کردار لري. کله چې تاسو منفي رویه منتقل کوئ نو هغه هم په څه نه څه شکل کې ستاسو په شخصیت باندې راځي او کله چې مثبت رویه منتقل کوئ نو هغه هم په څه نه څه شکل کې ستاسو په دغه باندې په شخصیت باندې اثر انداز کیږي. په هر شکل کې کیږي ډېر شکلونه دي د هغې هغه اثر انداز کیږي او تاسو له یو پازیټیو انرژي درکوي. نو پکار ده چې موږ د بل سره رویه د بل که کامیاب دی چې د هغه تعریف وکړو که ناکامه دی چې هغه له حوصله ورکړو او د کامیاب سړي نه څه زده کړه وکړو چې دی څنګه روان شو په ځای د دې چې موږ د هغه خپې راکاږو. که موږ د هغه خپې راکاږو نو دا جلسي د هېڅ به هم ونه شي موږ خپل وخت ضایع کړو او هغه چې څنګه روان دی هغه به هم هغسې روان وي. د دې سره سره چې لکه موږ د چا خبره اورو نو چې په دلایلو اورو ځان له اول پري ججمنټ نه کوو چې یاره دا سړی زما خوښ نه دی دی چې کومه خبره کوي نو دا به بالکل غلطه نه. خبره به تاسو اورئ په دلایلو باندې د هغه خبره مکمل اورئ د چا په خبره کې به وردانګنئ په ځان کې به د صبر او د دغه تحمل حوصله پیدا کوئ چې د بل خبره پوره واورئ او بیا خپله خبره کوئ. نو دا مثبت رویې چې دي نو دا ستاسو په پرسنالټي کې یا په شخصیت کې ډېر زیات اثر لري. او د ټولو نه مهمه او آخري خبره به زه دا وکړمه چې خپله محاسبه کول. خپل محاسبه د ژوندي پاتې کېدو دپاره انتهایی ضروري ده. ګوره کله چې دا ډپریشن راځي یا دا ډپریشن په چا باندې راځي نو د هغو مازغو دا مازغه چې کوم دي د یو فرنټل کارټکس یا مخې ته یوه حصه ده او دغه حصه چې د مازغو دی ستاسو دپاره سوچ کوي دی ستاسو له جبه درکوي دی ستاسو په ده باندې ستاسو خیالات ډیپنډ دي د ټول نه غټه د قوت فیصله ده. د ستاسو د قوت فیصله کوي تخیل دا ټول څیزونه چې په د فرنټل کارټکس کې دي نو کله چې ډپریشن راشي نو دغه فرنټل کارټکس یا دا سپرس شي یا د دباو شي د بیا فیصلې نشي کولی. دا ولې نشي کولی د دې زه تاسو ته دا مثال در کومه چې لکه دې ته وایي خپله محاسبه کول. کله چې تاسو د ماښام د کېږئ نه تاسو به دا ګورئ چې یاره ما نن څه ښه وکړو او څه مې بد وکړو. تاسو که یو نظر په دې ټوله ورځ باندې واچوئ چې یاره نن زما نه دا زیاتی وشو د انسان سره وشو زناور سره وشو د هر چا سره چې وشو دا نو په تاسو کې به یو قسم له احساس جرم راشي یا تاسو به د ځانه لږ غونته کې بدځنه یې چې یاره دا کار نو پکار د دې انسان سره ما زیاتی وکړو دا نو پکار د دې زناور سره زه به سبا دا نه کوم یا به زم معافي به ترې غواړم او یا به کم از کم دا رویه دغه ستاسو ضمیر چې تاسو له دا احساس درکوي چې دا کار غلط وشو. کله چې دغه کار تاسو یو پیره وکئ بیا یې وکئ بیا وکئ نو ستاسو هغه احساس جرم چې دی هغه رو رو کمیږي او ضمیر ستاسو رو رو سپرس کیږي یا ډپرس کیږي. دغه ضمیر څه دی دغه هم دغه فرنټل کارټکس دی چې کوم ستاسو فیصلې کوي دی بیا تاسو د فیصلو نه وباسئ بیا دوباره چې تاسو دغه کار کوئ نو تاسو ته هیڅ دغه نه کیږي دا د ګناه احساس درته نه کیږي یا دې ته بد نه وایئ نو چې بد ورته نه وایئ نو هغه ستاسو معمول شي. کله چې معمول شي ستاسو نو هغه ستاسو په رویو کې داخل شي او چې کله دا شی ستاسو په رویو کې داخل شي نو هغه بیا ستاسو په نفسیاتو او ستاسو په ټولو فیصلو باندې هغه چې دی هغه په جذباتو باندې په احساساتو باندې په ټولو څیزونو باندې دی حاوي شي. نو کله چې دی حاوي شي نو دغه فرنټل کارټکس چې دی بیا خپلې دغه ته فیصلې ته نه پرېږدي نو ستاسو هغه ضمیر مړ شي. نو دا څلور پنځه خبرې چې دي دا تاسو په ځان کې بالکل یقیني کوئ چې په دې سټپ باندې تاسو عمل کوئ نو نه به تاسو د ډپریشن ښکار کیږئ نه ستاسو
تھراپیسټ ته ضرورت شته او نه تاسو بیا د سایکیاټریسټ ته ضرورت شته او کو نه کوئ د دې سوزونه تاسو ډډه کوئ یا لام ایکسکیوزز کوئ په ماضي کې اوسئ منفي رویه نه بدلوئ نو کو تاسو هر نمونه علاج وکئ نو هغه تاسو په کار نه راځي. نو په کار ده چې موږ د خپل ځان دپاره د خپل خاندان دپاره د خپل بچو دپاره بیا د خپل ټولنې دپاره موږ دا رویه مثبت کو نو هم ځان ته فایده ورسو او هم خپل ټولنې ته فایده ورسو.